د کہانی شروعات 1973 نه کیږي. په دې وخت کې په جاپان باندې حمله روانې وي. هر طرف ته د خلکو کورونه راغورځېدل او خلکو د خپل ځانونو د بچ کولو لپاره منډې وهلې. په دې وخت کې کوسوکي نومې یو ماشوم اسمان ته په تماشا و هغې ته په حیرانتیا سره کتل. په دې وخت کې په دنیا باندې با کایجو نومې دیوانو حملې کول او په هغې کې د تبۍ د کبو نه پس بیا به ترې نه تلل. ناڅاپه په دې وخت کې د اسمانه د اور یوه ګوله په ډېرې تیزۍ سره راشي او د هغې دیو سره وجنګېږي چې سره وجې هغه په ځمکه باندې راوغورځېږي. په دې وخت کې ګمیرا نومې او داد نصیبه غړه شمشتې د جنګ په میدان کې را داخله شي او چې په دې وخت کې څومره هم دیوان په دغه ځای کې موجود و هغوی په اوس په شریکه باندې حملې شروع کړي او ولې چې هغه اکې آواز و د وجې د مسلسل حملو د وجې هغه په ځمکه باندې راوغورځېږي او هغه باقي ظالمان د دې موقع د فایدې په اخیستو سره نور هم تیز شي. خو ګمیرا په دې وخت کې د انسانانو د بچ کولو دپاره خپل ټول طاقت را یوځای کړي د سرې وجې چې د هغه وجود لکه د لمر غوندې کې پړقېدل شروع کړي او بیا یوه داسې زبردسته دماکه وکړي د سرې وجې چې هغه دښمنانو سره خپل ځان هم تباه کړي. ګمیرا تر دې د پوره هم دلو چې په دې وخت کې هغه د خپل ځان په قربانولو سره د انسانانو زندګۍ بچ کړي. په دې کې بلها کلونه تیر شو. اوس کوسوکي دومره غټ شوی وي چې زوی هم وي کوم چې هغه د تورو نوم ورکړی. یو ورځ خپل زوی له ځان سره دغه د مور قبر له بوځي او هغلته کې کوسوکو زوی دا خبرو کې وي ستا مور دومره ښه ښځه وه چې هغه به اوس په جنت کې وي چې په دې سره د تورو دغه په خولې باندې یقین نه کېږي ولې چې د هغه دا خیال و چې دې خبر په باره کې چاته هم پته نه لګېږي. په سبا باندې هغه چې کله د سکول په اړخ باندې روان و په دې وخت کې د سمندر په منځ کې په یوې جزیرې باندې هغه ته عجیبه غوندې کرانه په نظر راشي. هغه د سکوله په دې وخت کې باغ اختیار کړي او په لامبو باندې هغه جزیرې ته ځان ورسي چې هغلته کې په ورسېدو سره هغه ویني چې دا خو په اصل کې یو کاڼی دی کوم چې پړقېږي او په خوا کې ورسره یوه انډه هم پرته ده. ناڅاپه هغه انډه خود په خود ماته شو د هغې نه یو بړه غونته کې شمشتې بار ته روز تورو دغه د مرستې لپاره د مغه سره هغې سره دوستي وکړي او چې کله هغه شمشتې ته په غور سره پام وکړي نو پته ورته ولګي چې د په سینه باندې خو څه خاص قسمه خاپونه جوړ شوي. تورو د مغه سره هغه خپل کور ته راولي او هغه له د ټوټو نوم ورکړي. خو په ټوټو کې د حیرانتیا خبره دا وه چې هغه به د ګنټو په حساب سره مسلسل غټېده. په سبا باندې کوسوکي چې کله په خپل زوی پسې کمرې ته راشي نو تورو یې ترېنه د مغه سرې پټ چې په دې وخت کې ناڅاپه ټوټو په هوا کې الوتل شروع کړي چې دې په لیدو سره د ګاونډۍ جینۍ مای چغې شروع کړي. تورو د مغه سرې هغې ته د خاموشو اوسېدو دپاره ووایي اوس هغه دواړه په یو ځای باندې ټوټو حفاظت شروع کړي. د نه پس تورو خپلو ملګرو ته هم هغه ټوټو وروښایي او چې کله هغه واړه هغه د پام وکړي چې دا خو په هوا کې هم الوزېږي نو په دې سره هغوی حیرانه پاتې شي. خو مایي ته به د دغه شمشتۍ نه یره محسوسېدله او تورو ته د ګمیرا په باره کې څه زوړ تاریخ وښایي او دا خبره ورسره هم وکړي وي ټوټو بالکل د ګمیرا غونته کې ښکاري ولې چې ګمیرا سره هم د البتو طاقت و. مایي ورته دا خبره هم وکړي وي دا زموږ دپاره خطرناک کیدی شي. خو د تورو په نظر کې هغه صرف او صرف یو معصوم او وفادار ځناور و. صرف په یو څو ورځې کې اوس ټوټو تر دې د پورې غټ شي چې اوس په کور کې ساتل ناممکن و چې صرف وجې تورو اوس د خپلو ملګرو سره هغه یو خفیه ځای ته بوځي. هغوی ټول په دې خبره باندې حیران و چې اخر دې دا دومره وده کوي څنګه. خو مایي به مسلسل دغه ټول په ټوله دې خبرې نه خبردارول چې کیدی شي دا هم ګمیرا دی او یا د هغه د نسل نه دی. تورو دې خبره د منلو دپاره د سره هم تیار نه ولې چې هغه چېرې هم دا نه غوښتل چې ټوټو هم بالکل د ګمیرا غونته کې د انسانانو د زندګۍ د بچ کولو دپاره خپل ځان مړ کړي. خو یوه ورځ مایي ته نه په دې خبره باندې تر دې حده پورې خفه شي چې هغه د هغه ځای نه لاړه شي. ته نه پس تورو ته دا پته ولګېږي چې مایي پټ په پټه بیماره ده او د هغې اپریشن د راتلو واله دی او که چېرې د هغې اپریشن لږ غونته کې هم ګډوډ وشو نو هغه پکې مړه کېدی هم شي. د دې پورې دو سره تورو ته خپله مړه مور را یاده شي او په اول ځل باندې هغه ته دې خبرې احساس وشي چې ما په دې ژوند کې زما د دې مور څومره کمې دی. اوس ټوټو خود په خود ناڅاپه دغه ځای نه غیب شي چېرته کې چې هغوی په شریکه باندې ساتلی و. تورو د هغه ملګري د مغه سرې په هغه پسې په ګرځېدو شي خو هغه ورته په یو ځای کې هم میلو نه شي. بل خوا په سمندر کې یو کس مسلسل لګیا وي او په یو تباه شوي جس کې خپله زندګي بچ کوي چې په دې وخت کې ناڅاپه هته داسې محسوس شي چې په اوبو کې دننه څه غټ څه مخلوق اوسېږي او هغه زما په اړخ باندې را روان دی. په دې وخت کې څه څیز هغه د خپل ځان اړخ ته راښکي او په یو څو منټه کې دغه صرف وینې بار ته راشي. ډېر زر د دغه ځای نه وي چې کله دې واقعې په باره کې خبر ورسي نو هغوی په دغه ټول ښار کې ایمرجنسي نافظه کړي. اوس خلک ډېرې د لاسه منډې شروع کړي او دې سړي په دې وخت کې یو خوفناک کایجو نومېدو په دغه ښار باندې یو ځل بیا حمله وکړي. دغه کایجو مخلوق نوم جیډس و د کوم شکل چې د یوې غټې چرمښکۍ غونته کې و. دا تر دې حده پورې غټ او طاقتور و چې انسانان به الوقت تېرول. تورو او د هغه ملګرو هم د خپل ځانونو د بچ کولو دپاره دغه چرمښکۍ نه منډې وهلې چې په دې وخت کې دغه ورته پام شو په دې پسې ولګېږي. خو په دې وخت کې یوه غټه شمشتۍ غونته کې دغه مخې ته راشي او د مغه سرې جیډس د خپې نه راښکي. کوسوکي دې په لیدو سره حیرانه پاتې شي او اوس په دې وخت کې دغه دواړو ترمنځ نه یوه خطرناکه جګړه شروع شي. جیډس هغه شمشتۍ اوچته یو مسلسل یې ځمکې له رولي او اخر یو داسې د کور له ورکې سره وجې چې هغه یو بلډینګ سره وجنګېږي خو هغه واپس ودرېږي. په دې وخت کې د تورو دغه په سینه کې نشان ته پام شي چې په دې سره هغه د مغه سرې پوه شي چې دا هم ټوټو دی یعنې ټوټو بالکل د ګمیرا د خاندان نه دی. تورو اوس د خپل ملګري د مرستې لپاره دغه خواله ورشي خو فوج هغه دغه خواته د ورتلو نه ودرېږي. په دې وخت کې جیډس مسلسل په ګمیرا پسې شوی و هغه د سر هم نه پرېښود
پرېښود چې اخر ګمیرا د جیډس جبه داسې راغ کی چې تالونه ورله را بار کړو دې سری د اور یو شغله په هم ور پرېږدي چې په دې سره جیډس د زخمی شي چې وبو ته وغورځيږي ګمیرا اوس د مقابله ګټلې و خو دې سری په دې مقابله کې هغه په خپل باندې هم زخمی شوی فوج اوس هغه را گیر کی او په یو ټرک باندې د تړلو نه پس ځان سره بوزي تورو په جلا کې پاګه ټرک پسې شاته روان شي او بار ټوټو ته چغې وخی چې په دې وخت کې ګمیرا ورته سترګې کولو کی چې په دې سره دی هم پوه شي چې دی لا اوس هم ما پیژني دنه پس په پناهګاه کې کوسو کې تورو ته دا خبرو کې وی کې دي شي ټوټو هم د ګمیرا په خاندان کې راځي بالکل پای خاندان کې کم چې د صدو راسي مسلسل انسانانو ژوندګیانې بچ کيو دا غي په بدل کې خپل ځان نه قربان او دې سری خبرته دا خبره هم کی ته خبردار اوسېګا کچري هر کله سخ وخت راغې نو دی په دغه جګړو کې ملکی دی هم شي اصل چې تور پس بیا خفکه کې خو تورو دې خبره د منل نه انکار په دې کې سنسدان ګمیرا ځان سره لیباټه تر ولې دې د پاره چې موږ د ژوندۍ بچکو هو چې کله په دې باندې لقون ته تحقیق وکړي نو وی تر پته لګيږي چې په سمندر کې سور رنگ واړه چې سونه هم کاني موجود دي نو موږ ته داس لګيږي چې ګمیرا ته دا غوي نه طاقت ملاويږي چې د وجوي بلها د غون ته کې کاني پاغه باندې وخوري په دې وخت کې د مای مور پلار تورو ته دا خبرو کوي دا پرشن نه پس مای چې په غون ته کې خبرې کوي پاسل کې دا غوز د ګمیرا سره یو پر سره غون ته کې تعلق جوړ شوی او هغه ته بوز داس لګیدل چې ګمیرا له واپس خپل پوره طاقت د ورکوړو د پاره موږ له باغله هغه سور کاني ورکول پکاري کم چې ټوټو ته پاغه روز باندې په جزيره باندې ملوش دې خبرو دونه پس تورو دا فیصله وکي چې په هر قیمتي زب ګمیرا سره خامخا مدد کوم په سبب باندې در پلار د کوسو کو چې کړه سترګو غړيږي نو هغه ته پته ولګي چې ما زو خو ما ته خط پرې خو درې دي هدا مخسري اوس په خپل ځي په روان شي او بل خو سنځدان هم هغه د ګمیرا د بچ کولو کوشش شروع کړي خو په علاج کې باغوي مسلسل ناکامه کېته نه صاحب په دې وخت کې میرا سترګې کولو کی ورې چې هغه توس دا پته لګېدلې و چې جیډس اوس یو ځل بیا د خار پاړخ باندې را روان دي پر سره پټرول خار کې خو بل جوړ شي خلک د خپل کورونه منډي شروع کی او جیډس خپل کې په ځدې سره داس گزار نه ور کوي چر سيزه مخه ته راځي تبو برباد کوي تورو د ټول پټول منظر د ټي په ځدې سره ګوري چې سره وجهه د مخ سره په مای پسې هسپتال ته ورشي ورې چې دا غوښ د یقین پیدا شوی چې اوس موږ سره صرف او صرف هغه سورکان پاتې دي کم چې ګمیرا لا خپل طاقت واپس ورکولی شي خو د ایمرجنسي د وجه دا هسپتال والا ټول پټول مریضان بل هسپتال ته منتقل کړي او پاغي مریضانو کې مای هم شامل و په دې وخت کې د مای په خوا کې سورکان په تیزه سره پړقېدل شروع کی او بیا چې کله ګمیرا د ملبین خپل ځان بیا روباسي نو غوښ د مخ کې نه داد نصیبه غټو طاقت تور ښکارېده ها په ډیره غوسه کې جیډس ته وګوري ولې چې جیډس په دې وخت کې په پوره خار کې غوبل جوړ کړو خلک یې تر دې د پوی رولو چې منډه شروع کړي او غوی له کور نه هم تبا کړو جیډس چې کله دغه ځای خلک په خړل باندې شروع واچي نو په دې وخت کې ناصافه ګمیرا غله یو زبردست دی کور کی ولې چې هغه یو ځل بیا د خپل ځان په بدله کې د انسان د بچ کور د پاره دغه تک راغلو اوس دغه دوانو ترمنځ ټکر مقابله شروع شي چې جیډس خپل طاقت راوځي کې او ګمیرا ځمکې له روبغي تورو د ټول پټول منظر په خپل سترګو باندې ګوري هغه مسلسل خپل مرګري ته چغي وخی وستا سره ما همت بچر هم نه بیلی تورس په دې خبره باندې هم پوه شو چې موږ سره اوس وخت کم دی د بچي واپس په سورکانی پسې ورشي اوس هغه د خپل ملګرو سره بل هسپتال ته ورشي هغه ته کې هم ټول پټول کټونه خالیو خوش قسمت یې سره غلطه کې کوسو کې په خپل ځي پسې راشي هغه خپل ځي د درولو کوشش شروع کی په دې خبره باندې دا ګمیرا ممیرا هیر کا هغه ورته صفای انکار وکي چې هم خپل ملګری مرګ ته نشم حواله کولی بل خو مای په بل هسپتال کې په زخمی حالت کې هم هغه سیم لاستا او دلرنه دغه دوه مقابله کتله خو د بي وسیله وجه هغه سهم نشو کولی سیبا د زړه د خوراک په دې وخت کې هغه نظر په وړي جنې باندې پروزي چې په دې سره هغه ته داسې لګيږي چې دا زما د زړه په خبره باندې په خپل باندې پوها شو مې حقیر د مغز سره غسورکانې ورکی او ورسره دا واده ورسره هم کی ودا بخا مها ګمیرا ترسه ها جنې په خطرناک سړکونو باندې منډي شروع کی او د جنگ د میدان په اړه باندې روان شي په لار کې هڅه کړ درش د وجه ګیر شي نو په دې وخت کې ها کان یو بل ماشوم لوري هم دغه سي دغه کاني د ورسولو سلسله شروع شي یو انسان نه بل لور کوي یو بل اوس پولیس والو هم دا کوشش شروع کړي چې موږ په طریقې سره دا کان ګمیرا ته ورسو پس ټوټو کې اخر دغه کاني تورو دغه ملګرو لور ورسي او چې کړه دغه کاني تورو لاسو لراشي نو د مغ سره پوښي چې اوس مال څه قبول پکار خبرو ګوري هغه زه ته چرته کې چې ګمیرا په زخمی حالت کې په بلډینګ کې ځوړن شوی او د خپل وعده مطابق دغه بلډینګ په اړه باندې روان شي اوس کوسو کو هم دا فیصلو کې چې په خپل ځوی سره دغه د ملګری بچ کول کې مرسته کوم اوس دغه دوانه هغه بلډینګ ته په ورخته باندې شروع واچي په دې وخت کې جیډس هم په بلډینګ باندې خطل شروع کی د پاره چې دا ګمیرا د همیشه د پاره ختم کم تورو د پوړو په ذریعہ سره یوې کمرې ته ورسی چرته کې چې زخمی ګمیرا پروتو هغه د خپل ملګری د حالت په لیدو سره زړه مات شي او ګمیرا ته دا خبرو کی ما ستاسو نه کې د بچ کور د پاره تعالی سورکانې روړ ما یو ځل خپل مور بیلیلا زنه غواړم چې ما په ځله باندې یو بل غم جوړ شي په دې
دې وخت کې جیډس په بلډینګ باندې حمله وکړي او د خپل لکې په ذریعه سره ګمیرا د تورو نه اخوا کړي. خو په دې وخت کې تورو بیا هم هغه سور کاڼي د ګمیرا خولې ته ور واچي. په دې سره ګمیرا دغه بلډینګ ښکته وغورځي چې په دې وخت کې دغه ټولو خلکو ته داسې ولګېږي چې اوس موږ د مرګ څوک هم نشي بچ کولی. خو په دې وخت کې ګمیرا د خپل البتو طاقت په ذریعه سره خپل ځان راقابو کړي او بیا په تابېدو کې د اسمان اړخ ته لاړ شي. په دې وخت کې هغه تر دې د پورې طاقت ورشي چې هغه طاقت د وجې هغلته کې دوړې او لوګي جوړ شي. دغه ټول په ټوله ماشومان د خوشحالۍ د لاسه چغې شروع ولې چې هغوی ټول په ټولو اوس په شریکه باندې هغه زندګي بچ کړې وه. ګمیرا په ډېرې تیزۍ سره په تابېدو کې جیډس له یوه داسې دیګه ورکړي سره به یې چې هغه لرې وغورځېږي او بیا دغه دواړو ترمنځ نه یو بل جنګ شروع شي. جیډس خپله اوږده او طاقتوره ژبه د ګمیرا په وجود کې ور داخله کړي او هغه غاړه یې ترې نه وباسي. خو دې باوجود ګمیرا د همت د بایللو والی نه هغه د جیډس نه هغه ژبه ونیسي او داسې یې ترې نه راښکي چې ټوټې یې کړي ورله چې په دې سره هغه د ډېر درد د لاسه په شا شي. اوس ګمیرا خپل له ټولو نه د طاقتور ګزار د کولو فیصله وکړي چې سره وجې هغلته کې تر دې د پورې ګرمي پیدا شي چې په خوا کې هر یو څیز یې په سوځېدو شي او بیا یې به داسې غټه شغله د خولې نه وکاږي د سره وجې جیډس داسې تباه کړي چې وجود ورله په لکو ټوټو کې بدل کړي او هغلته کې اوس د ایرو نه علاوه هیڅ هم پاتې نشي. د دغه جنګ د ختمېدو نه پس ګمیرا د ډېر ستړیوالي د وجې په ځمکه باندې راوغورځي او فوج دغه د ګیرولو دپاره یو ځل بیا هغلته کې راورسي. خو دا ځل تورو دغه ملګري د فوجیانو مخې ته ودرېږي. دغه ټول ماشومان دا چغې شروع کړي که په هر قیمت وي د ګمیرا دا زندګي به بچ کوو، د زموږ زندګي بچ کړي دي او دې په بدل کې موږ د هغه نه د ازادي چر هم نشو اخیستلی. په مزه باندې دغه ځای خلک هم هغې ماشومانو سره ودرېږي او اوس دغه ټول دا مطالبه شروع وي دله څوک هم ګوتې نشي وروړلی. مزه باندې ګمیرا سترګې کولو کې او اخر تورو ته د کتو نه پس مزه باندې پاسي او بیا د البتو نه پس په اسمان کې داسې غیب شي چې بیا چاته هم په نظر باندې رانشي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.